ټول عمر موږ داسې تېرو لکه د یو مزدور د یو ورځ غوندې چې سبی راپاڅېږي او کار ته لاړ شي، ستړیاوې تېرې کړي، د شپې راشي، سر کېږدي، ویده شي. زموږ او ستاسو د ژوند قصه هم داسې ده. ټول عمر، تېر عمر ته تاسې وګورئ چې څومره مصایب او تکالیف او مشکلات تاسو تېر کړي دي. همدغسې تکالیف، مصایب او مشکلات نور هم په موږ او تاسې باندې را روان دي. په دې ژوند کې هغه خلک کامیابېږي چې څوک د دې مصایبو سره مقابله وکړي، څوک د دې مشکلاتو سره مقابله وکړي. چې کوم خلک د مصایبو سره په مقابله کولو کې کامیاب شول او تر اخره پورې مقابله وکړه، هغه خلک کامیاب دي. چې کوم خلک مصایبو سره مقابله ونه شي کړلی، زړه مات کړي، هغه خلک ناکام دي. موږ تاسې وګورو، یو اهمه خبره دلته یاد ساتئ چې یو حزن، خفګان وي، زړه کله هم خفګان ته مه ورکوئ. کله هم په دنیا کې د دنیا مصایبو ته مه خفه کیږئ. دا زموږ او ستاسې د ژوند یوه اهمه قاعده ده. په چا باندې غربت وي، په چا باندې مسافري هم یو مصیبت دی. د چا بچی مړ شي، په چا باندې قرضه، څوک جیل ته لاړ شي، څوک مریض شي. دا ټول د دې ژوند قانون دی. دا ټول د دنیا او د دې مصیبتونو سره د مقابله، دا د انسان د ژوند یوه حصه ده. البته خفګان نه دی پکار دې شیانو ته. غریب شولې، غربت ته خفګان نه دی پکار. مریض شولې، مرض ته خفګان نه دی پکار. چې کله هم موږ او تاسې دا مصیبتونه زړه ته ښکته کړو، دا موږ ته بیا خفګانونه را رسوي. او چې کله هم موږ او تاسې خفه شو، خفګان موږ او تاسې ته راورسېږي، په موږ کې د نوي تفکر کولو ماده ختمه شي، په موږ او تاسې کې د نوي پلان جوړولو، په ژوند کې د مخکې تللو ماده ختمه شي، په موږ او تاسې کې د زړه اطمینان ختم شي، په موږ او تاسې کې د الله تعالی عبادتونه هغه ماده کمه شي. همدغه وجه چې الله تعالی په قرآن کریم کې په ډېرو ځایونو کې فرمایي د حزن نه، د خفګان نه د منع کولو آیاتونه ډېر زیات دي. ولا تحزن علیهم ولا تکن فی ضیق مما یمکرون. بل آیات کې اذ یقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا. یوسف علیه السلام قصه کې وتولى عنهم وقال يا اسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. همدغسې سورة مریم کې فناداها من تحتها الا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. دغسې نورو آیاتونو کې الله تعالی د دې حزن نه منع فرمایلې ده. فلهذا ورونو، په دې دنیا کې چې دا کوم مصایب تاسو ته رارسېږي، دا یوازې په تاسو باندې نه دي. د هر چا خپل مصیبتونه دي. هر چا د خپل مصیبت غږ ښکاره کېږي. او د دې مصیبتونو یو داسې قانون دی چې په تا باندې نن یو مصیبت دی، ته به په دې فکر یې چې دا مصیبت به ختم شي، زه به په راحت کې شم. سبا به د هغې نه غټ مصیبت راشي، تېر مصیبت به درته ډېر وړوکی ښکاري. دا د دې ژوند یوه حصه ده. د مصیبتونو ته مه خفه کېږئ، د مشکلاتو ته مه خفه کېږئ، د مصایبو ته چې ستاسو په دې ژوند کې کوم راځي، تا په دې خپل لاس کې وساتئ. همیشه دپاره دنیا سره چې انسان کله هم محبت وکړي، انسان ته د زړه خفګان رسېږي. همیشه دپاره د الله تعالی سره تعلق ساتئ. چې کوم مصیبت هم په تا باندې راته، دا یو آیات ځان ته رایادوئ، ان مع العسر یسرا. په ما باندې به د دې سختي نه بعد خامخا اساني راځي. په الله تعالی باندې یقین ساتئ. چې کله هم موږ او تاسې په الله تعالی باندې یقین وساتو، زموږ او ستاسې زړونو ته اطمینان او زموږ او ستاسې زړونو ته یو سکون میلاویږي. که موږ او تاسې دا وګورو، دا غیر مسلمین، ملحدین، دا خلک وګورو، په دوی باندې چې لږ خفګان راشي، خودکشي وکړي، ځان وژنه وکړي، دوی خفګان نشي برداشت کولی، ځکه چې دوی په الله تعالی باندې یقین نه لري. دوی زړه ته اطمینان نشي ورکولی. موږ الله تعالی لرو، رب العالمین، هغه رب العالمین چې په موږ او تاسې باندې د 80 میندو نه زیات رحم کوونکی دی. هغه به موږ او تاسې ته سکون راکړي، هغه به موږ او تاسې ته راحت راکړي انشاءالله العزیز. په هر یو کار کې، په هر کار کې رب العالمین ته متوجه اوسېږئ. د دنیا د محبت شی نه ده. بېشکه تاسو د انسانانو سره محبت وکړئ. په دې دنیا کې موږ او تاسې د دنیا سره محبت کوو، انسانان استعمالو. په کار داسې ده چې موږ او تاسې انسانانو سره محبت وکړو او دنیا استعمال کړو. واخر دعوانا الحمد لله.